الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. ډیرو محترم مسلمانانو ورونو او د ملي رادیو او ملي تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، چون دغه د ذوالحجې ورځې او شپې دي، په دغې شپو او ورځو کې عبادت کول او د عرفات په ورځ باندې روژه نیول دا څومره فضیلت لري، په دې باندې به نن بحث کوو. راتلونکو ورځو کې انشاءالله قرباني څه فضیلت لري، قرباني په چا باندې واجب ده او حیوان کوم صفتونه باید ولري چې هغه قرباني شي. د هغې نه وروسته تکبیرات التشریق دي، تکبیرونه د کوم وخت نه شروع کېږي او څه رقم ته ویلی کېږي، په چا باندې فرض دي، او د هغې نه وروسته د لوی اختر فضایل، د لوی اختر د لمانځه طریقه او د لوی اختر مسایل دا به انشاءالله بیا ذکر کوو. خو نن ورځ د ذوالحجې د 10 ورځو او د عرفات د ورځو فضیلت ذکر کوو. الله تعالی دغه ذوالحجې په 10 ورځو باندې قسم کړی دی، والفجر وليال عشر، ما د قسم می د په وخت د سبا باندې وليال عشر په 10 شپو ورځو باندې په دې می د قسم می. الله تعالی قسم ته ضرورت نه لري، خو لیکن مفسرین علماء کرام فرمایي چې په کوم شی باندې چې الله تعالی قسم وخوري دغه شی او عظمت او شان ته اشاره وي چې دا شی ډیر عظیم دی، لوی شان والا دی، نو الله پاک دغه 10 ورځو باندې قسم کړی دی. اکثر مفسرین دې طرف ته لور شوي دي چې دغه 10 وليال عشر دغه 10 ورځو نه 10 شپو نه دغه 10 ورځې او شپې دغه ذوالحجې مراد دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. نبی علیہ السلام فرمایي چې د ذوالحجې د 10 ورځو چې څومره فضیلت دی، الله ته یوه ورځ دومره محبوبه نه ده لکه دغه د ذوالحجې 10 ورځې چې دي. صحابه کرامو پوښتنه نه وکړه، یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله، د الله په لاره کې جهاد کول د هغې نه هم دا 10 ورځې زیات فضیلت لري؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل چې او د جهاد فی سبیل الله د الله په لاره کې د جهاد کول نه هم زیات فضیلت لري، خو لیکن الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نبی علیه السلام فرمایي چې صرف هغه مجاهد چې هغه په مال هم د ځان سره یوسي او خپل هم په جهاد کې وځي، مال هم ولته هلاک شي او دایم په خپل شهید شي، دغه شخص چې دی هغه بیا غوره دی، په دې پسې بیا د ذوالحجې 10 ورځې نه رسېږي. کنی د ذوالحجې 10 ورځو رقم ته محبوبیت چې الله دی لري، نوره داسې ورځې بیا نشته. دا د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی. په دې کې ذوالحجې په 10 ورځو کې ډېر عبادات ترجمه دي. په دې ورځو کې حج کړلی کېږي، اتم د ذوالحجې نه د حج ورځې شروع کېږي، په 9 د ذوالحجې باندې بیا رسمن دغه حج فرایض شروع کېږي. نو په دغه ورځو کې یو حج ادا کېږي. دویم دا چې په دغه ورځو کې تکبیرات التشریق دي، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. تکبیرات التشریق هم په دغه 10 ورځو کې دي. ورسته به ان شاء الله بیا تفصیل ذکر کوو. او دریم دا چې قرباني په دغه ورځ باندې کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم سړی چې د قربانۍ اراده ولري، قرباني کوي، نو اوله قطره اوله ساس کې دی ویني چې د هغه ځمکې ته نه وي لیدلی چې د ټول ګناهونه الله معاف کړي. او د هغې نه وروسته بیا د هغې نفلي عبادات په دې کې هغه جمع دي، د عرفات په ورځ باندې روژې نیول، نو ډېر عبادات په دې کې جمع شوي دي. نو دا 10 ورځې ځکه ډېر فضیلت لري. او دویمه خبره دا ده چې په دې کې په ټولو ورځو کې الله پاک 4 ورځې ډېرې غوره ګرځولې دي. په ټول کال کې 4 ورځې الله ته ډېرې محبوبې دي، الله په نسبت باندې ډېرې غوره دي. اول دا چې د جمعې ورځ ده، حدیث پاک کرسی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې داسې یو ساعت موجود دی که چېرته یو سړی په دغه ساعت کې د دنیا او آخرت سوال وکړي الله به رد نه کړي، هر قسم سوال به الله قبول کړي.
دویم چې دی هغه دویم دیګې نه د عرفات ورځ دو چې دا الله په نس باندې ډېره غوره ده ځکه د عرفات په ورځ باندې الله پاک چې دی ملایکو ته فرمایي فخر پکې په ملایکو باندې چې د مو بنده تور سر او ګردو وهلی دی مال مصرف کړی دی او رغلی دی دلته ستړیا کوي نو اوس تاسو ته زه هغه خبر در کوم چې دغه انسان ته مو ګناهونه ټول ګناهونه دته معاف کړي دي دته زه مغفرت کوم او دریم چې دی دریم هغه د لوی اختر ورځ ده څلورم د کوچني اختر ورځ دا څلور ورځې الله پاک په ټولو ورځو کې غوره ګرځولې دي همدارکم ته کچیرته علما فرمایي د فقه مسله دا ده کچیرته یو سړی قسم وخوري یا نظر ومني چې زه به د کال په هغه بهترین ورځو کې به زه روژه نیسم که چېرته د ذوالحجې په دې 10 ورځو کې روژې ونیوې نو دا قسم چې دی هغه پوره دی نظر یې پوره دی او که چېرته یو سړي قسم وخوړو چې زه به په دغې په کال کې تر ټولو نه په بهترینه ورځ کې به زه روژه نیسم هغه به که د عرفات په ورځ باندې روژه ونیوې د قسم دا پوره دی او نظر یې پوره دی د عرفات په ورځ باندې چې څوک روژه نیسي د دې لوی فضیلت د مسلم شریف کې حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صيام يوم عرفة أحب صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دغه عرفات پورز باندې روژه نیولو باندې امید میدا د چې څوک د عرفات پورز باندې روژه نیسي چې دته الله پاک دیو تر شوی کال ګناهونه الله ته معاف کړي او د راتلونکي کال ګناهونه به هم الله پاک ته معاف کړي د راتلونکي کال ګناهونه دا منه چې الله پاک به د ګناهونه د حفاظت وکړي او یا دا منه چې یو څوک چې د عرفات پر ورځ باندې روژه ونیسي که په راتلونکي کال کې دنه وړه ګناهونه کېږي کوچني ګناهونه هغه به الله پاک د دې روژې په برکت سره د اول نه معاف کوي نو دا د عرفات د ورځې د روژې نیولو فضیلت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ذکر کړی دی یو بل حدیث کرسی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د عرفات په ورځ باندې چې څومره جهنميان د جهنم نه ازادیږي په د بله ورځ داسې نشته چې په دومره لوی تعداد سره جهنميان د جهنم نه ازاد شي یوازې د عرفات ورځ چې په ټولو ورځو کې دغه لویه ورځ ده په دې ورځ باندې ډېر جهنميان الله پاک د جهنم نه ازادوي او نبی علیه الصلاة والسلام بیا فرمایي چې الله پاک په دې ورځ باندې په خپل قدرت سره او په خپل رحمت سره نږدې کېږي انسانانو ته او بیا په ملائکو باندې فخر کوي او ملائکو ته وایي چې ما اراده هؤلاء دا خلک څه غواړي یعنی دا مغفرت غواړي نو دوی ته مو ټولو ته مو هغه مغفرت کړی د عرفات ورځ باندې او یو بل حدیث پاک کرسی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې شیطان چې ډېر ذلیل شوی دی او سپک شوی دی هغه د عرفات ورځ باندې چې په دې ورځ باندې الله پاک ټولو مسلمانانو ته چې څوک الله ته رجوع کوي دې وجه نه مسلمانانو ته مغفرت کیږي یوه داسې ورځ نشته چې په دې ورځ کې دومره شیطان ذلیل او سپک وي لکه په دې ورځ باندې او یو بل ورځ هم چې هغه د بدر ورځ وه چې د بدر په ورځ باندې هم شیطان ډېر ذلیله شوی و او ډېر خجالت و چې په هغې ورځ باندې ملایکو د مسلمانانو د صحابه کرامو د نبی علیه الصلاة والسلام مدد کړی و یو په هغې ورځ باندې شیطان ډېر ذلیله و یو په دې ورځ باندې ډیر ذلیل وي نو ټولو مسلمانانو ته هغه درخواست مو دا دی چې باید په دغې 10 ورځو کې روژې ونیسي د الله تعالی عبادت وکړي او د زنو دپاره د دنیا او د آخرت ښېګڼې وغواړي دعاګانې وغواړي خاص کر د عرفات په ورځ باندې باید خامخا روژه ونیسي چې دغه لوی فضیلت لري